حرم الخير كله. دیر بیا بل وخت په خیر پسې نه ګرځي. الله اکبر. دا دومره عظیمه میاشته ده. قدرمندو مسلمانانو ورونو راځو موږ خپل خبرونې ته راځو. هر شی او آغا صاحب چې دلته ناست وي. وسائل الشیعه یو سوال درنه کوم، نردر پکې څه دی؟ یو سوال جواب راکړي. صحابم امهات المؤمنین د دې مو ډېر توهین او سپکاوی کړی، اوس تاسو باندې وار ده. وسائل الشیعه د دې څلورم جلده در سره ولیکئ حواله. وسائل الشیعه څلورم جلده 188 صفحه ده. په دې کتاب کې وایي امام صادق علیه السلام ملعون لعنتی ده، ملعون لعنتی ده من اخر المغرب، چا چې ماښام ناوخته کړل. زه نه درته وایم ای دې بډه چینار روافظو او په هر ځای کې سره روافظ یاست، امام صادق درته ویل چې ټول لعنتیان یاست. بشک څه شی یاست؟ ټول لعنتیان یاست. لعنتیان دي بالکل. کنه یاست راسي د امام جواب مو وایست. دا وسائل الشیعه ملعون لعنتی ده، ملعون لعنتی ده من اخر المغرب، چا چې ماښام ناوخته کړل. جواب درک مهرباني مایک ته خلاص که یا هراتی مهرباني مایک ته خلاص که هراتی. ښه لدې روایت نه لاندې پاسنۍ 4800 روایت ده، لاندې 4800 روایت ده. دوستانو دغه بعضې مخلص ملګري په یعنی که څوک وي د ابوبکر بچیانو ته وایم نو په یو ځای سره ملګري سي دا لایف در سره پورته کړي. بارک الله فیکم. په یو ځای باندې پورته کړي. ښایي دغه د دین د دښمنانو د ملحدینو چې میډیا وي موږ به په غیرت سره د دین دفاع کوو. ته کله هر ځای نه راغاپې موږ به په نره سره د خپل دین دفاع کوو ان شاء الله. 4800 نمبر روایت ده. امام صادق علیه السلام ته وویل چې ان اهل العراق يؤخرون المغرب، د عراق خلق ماښام ناوخته کوي حتی تشتبک النجوم، تر څو پورې چې ستوري ښکاره سي. فقال امام ويويل هذا من عمل عدو الله ابي الخطاب. امام صادق عليه السلام واي دا دي الله جل وعلا دي دخمن عمل دسي ابي الخطاب ده. ما بدي خبر مستر نخلصي زبير جان جل وعلا دي بدله تا تدرك په دنیا او آخرت کې دا بل ملګریدان او مخلص ملګرو ته اله العالمین خدای عز الجلاله دي عظیم میاسي په برکت دوی ته عظیمه بدله ورکړي یا رب العالمین. امين. الله دي روايات متوجيسي إن أهل العراق يؤخرون المغرب يا يؤخرون المغرب. دي عراق خلق نا وقت كوي ما خام لكن زمانه كيسي روافز نا وقت كوي حتى تشتبك النجوم ترسوسي تورش بس يعني ستوري بكي خكارسي. فقال إمام ويويل هذا من عمل عدو الله ابي الخطاب. دا وای دی الله دی دښمن عمل ده. ای روافضو تاسو سوس ماښام ناوخته کوئ، د رسول الله خبره مو منلې ده؟ د رسول الله د اهل بیتو خبره مو منلې ده که د الله د دښمن خبره مو منلې ده؟ د الله د دښمن خبره منلې. د چا؟ د الله د دښمن خبره منلې. کیجی صاحب باندې کیجی صاحب قربانه که مسمرب مسر لوري کړ، ټول مخلص ملګری اله العالمین مسر لوري کړه. قاری صاحب خدای جل وعلا کوم یو کاواله ماته بیا دوباره وي. وسائل الشیعه وسائل الشيعة يحر العامل كتاب ده څلورم جلده 188 صفحه ده. په دې باب کې ډیر روایتونه دي لدې صفحې نه یوه صفحه پسې واوړې هغه صاحبانو ته راپورته یې کړی اله العالمین دې تاسو ته په جنت کې همداسې ګرځېدا در نصیب کړي. الله اکبر. سم نن خو یې سم لکه سوځویه، نن لکه بیا سوځویه د پټرول په ځای باندې تاسو لکه نن پټرول باندې توویه. اله العالمین مسر لوري کړه. اله العالمین دې خپل شان بدله درکړي. الله امين. ټول مخلص مؤمنان او ابابل وتوایم یا رب. ښه ولات مهرباني تاسو څوک یاست؟ مهرباني مایک مخلاص کړئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرية محترمة في جول خير قرية. وعليكم السلام.
زه راجع شوم قاری صاحب نه یو دوه درې پوښتنې لرم دغه راته حل کړي بس چې دا رښتیا خبرې تراویح مراویح کوو دلته پوښتنې ته به انشاءالله لږ وروسته پوښتنې ته لږ وروسته انشاءالله خپرونه خلاص شي بیا تاسو ټولو ته د پوښتنې جواب ورکوو انشاءالله. دا تراویح خو تراویح دي، دا مراویح بیا څه شی دي؟ ها بس نو قاری صاحب بس تراویح مراویح. السلام علیکم. هغه کسان چې غوږ نه نیسي بس راځي چې نور خلک وګوري جماعت ته زم راغلی یم، هغه مراویح والا دي. دا چې اسانه یې تېرې کړي. یو وخت کې دا د تراویح زوم هغه مراویح به ښه سي. یو وخت کې موږ چیرې لاړلو ښه نو په سفر باندې بیا په دې روزه کې د طالبي دوران مو نو یو مسجد ته مو سر ورښکاره کړل په والله داسې دوړې پکې ولې موږ دا مسجد کې اوس څه سوي دي په دې کې تراویح سوي دي دونې لغتې وویلې ګردونه پکې وو ګردونه غبار مو حیران شو چې دا څه شی دی دا تراویح کړي نو هغه تراویح نه دي هغه مراویح دي څه شی دي هغه مراویح هغه مراویح دي تراویح خو مؤمنان مسلمانان د موږ په پاکستان او افغانستان کې چې دا شل رکعاته تراویح کوي په نیم ساعت کې کوي په دې مې ټوله باندې بندیز لګول دا عبادت نه کوي دا عادت کوي دا څه شی دا عبادت نه کوي دا عادت کوي عادت یې کوي قاری صاحب محترم شل رکعاته وکړي په اطمینان سره وکړي د الله بندګانو خواته دومره نسوارونه در سره راوړي 2 رکعاته کوي او نسوار ورخصي کوي خو په طبيعت یې وکړي دا مستعار مسابقي دي تیار مسابقي دي تیار مسابقي دي نو دا مراویح لکه سدي ته وایي کیجی جان رب مو سر لوړي کړه کیجی جان او زبیر جان او دا نور مخلص ملګری یا رب العالمین یونایټډ صاحب برکت ها یونایټډ روډ دا غم ډیر اخلاص کړ الله دې ورته قبول او منظور اله العالمین یونایټډ د کڅ شي نمونه مودي تمیم صاحب دا یا حي یا قیوم یا الله يدي رحمتونه دې میاسي په برکت یا الله خاص رحمتونه په دې مخلص ملګرو وکړه یا الله امين یا الله قاری صاحب اسینو باندې دوام بدل کیږي زه خو په دغه خاطر نورم د دعا کې نور اخلاص کوسي کوم ښه دا دې کوي دا دې موږ د ملګرو پکې ګټه ده دا د بابلو پکې ګټه ده اے عظیم رب اے هغه ذات چې د میاسر د قدر ور کړی اے هغه رب چې د میاسر کې رحمتونه را نازل کړي اے هغه رب چې په دې میاسر کې مؤمنانو باندې رحمتونه کوي مغفرت ورته کوي او خپل رضا ور نصیب کوي اے رب چې په څه شکل دي د میاسر قدرمنه کړي د ما د ابابل په دنیا کې قدرمن کې په آخرت کې قدرمن کړي الهي یا الله یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام دا دی وسائل الشیعه يوصل نؤتي صفحه سراسي دي سلرم جيل بديك يوبل رواية ده سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء ويتوكسي ما خامنا وقت كري بلا علت يعني دي توايس نوريز ويا بلشي دينا وقت كري يعني علت نوي فأنا إلى الله منه بريء وإذا الله تلدي خلقنا ويبيزاريم لدي خلقنا ويموك بيزاريم دري سؤال نمي سؤال ولي إيه لعنتيان روافضو ما خامنا وقت كوي زل لعنتي ندر توايما إمام الصادق عليه السلام لعنتي در تبيني ده ولدي رسول الله دي أهل بيته خبرنا مني دي هغبر زي دي عدو الله دي الله دي دخمن خبر مني دوام دريم إمام دي واي محمد جانا مننا دي زر سر الله دي تاسم سر لوري كري رب دي خبال رضا او الله دي تاسو دي إخلاص بدله در كري تاسو تدي خبال شان بدله دي رب تاسو تدر كري دريم خبر دانسي إمام دي واي زجني بيزار يم خلاصه دي خبروا اهل السنه والجماعه روافض ملعون دي اهل بيته بزبا روافض دي اهل بيته برزاي دي الله دي دښمنانو خبره مني او عمل ور باندې کوي بشک او لروافضنا اهل بيت بيزار دي الله دي پاره درې خبر بشک دي درایو کې دی وی خبري جواب دلته چې څومره اغا سیبان یا سناس یا سلیلان دي په دې مړو سترګو راګوري پټ بالکل دلته راته په راپورته بارك الله فيكم رب مو ټول عبادتنا قبول کړه دي ټول مؤمنانو روزي مو الله قبول کړه عبادت مو رب قبول کړه اله العالمین مو سر لوړي کړه ټول دوستانو ته مننه رب دې خپل شان بدل کړي مهرباني
دی هجران مهرباني شور زیات دی ورسره قاری صاحب محترم فکر کوم چې دم کوم هغه کس نه دی چې کوم غواړو ښه اجازه ده ښه او نایټډ سیب قربانه که موسم رب دې بدل درکړي محمد جان او زبیر جان اله العالمین مو سر لوړي کړه اله العالمین مو سر لوړي کړه چونکې موږ دلته په فرانسه کې اوسېږو که نه هایا تراویح کور کې مثلا جومات موږ نه لږ وړاندې ده مثلا لږ لرې ده او دیوه مثلا عربان دي که نه دوی یعنی اته تراویح کوي که نه هایا موږ ورسره اته وکړو که نه موږ خپلې پوره شل وکړو ګوریا مساجدو ته لاړ شئ په دې سره لږ جواب راته راکړي زه الله دې مل شم پښتنه چې کړي چې کوزوي تمام را قاری صاحب محترم ګوري دې زړه سره مساجدو ته لاړ شئ که هلته اته رکعاته کوي که شل رکعاته کوي خو ښه خبره کوي ته کولی اته ورسره وکړي نور بیا خپله پوره کړي یا الله کور ته په روزه کې ورسئ ګورئ موږ تاسو چې کله په یو چا ملامت سو هغه کور ته ورځو کله چې غواړو له چا نه بخښنه وغواړو بخشش وغواړو او بخښنه راته وکړي یا هغه غلطیانې راته معاف کړي یا خطایانې راته معاف کړي نو بیا د هغه کور ته ورځو نو په دې 11 میاشتې کې به مو څومره نارواوې کړي بېلمازیانې به مو کړي غیبتونه به مو کړي وي الله به مو خفه کړي د دین مخالفت به مو کړي الله ته ورسه ورته ای ربه دې تا کور ته راغلی وأن المساجد لله مساجد دي الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال سريد الله واي الله دي مغو تاسو سريك الله دي سري زمن إله العالمين واي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما الله وای دی ما په بندگانو کې سړي دي چې دوی په غفلت کې نه اچوي نه تجارت نه خرڅلاو نه اخیستل دای په غفلت کې نه اچوي لڅ شي نه عن ذکر الله دی الله له ذکرنا و اقام الصلاه دی المنزل قائمه ولونه منصير قائميږي دی الله په کور کې و ایتاء الزکات دی زکات له ادا کولونه يخافون لڅ شي دی پاره دوی دا کار کوي دوی ویریږي یوما لئغي ورځي تتقلب فيه القلوب والابصار چې په غي ورځ کې بسترګم ګډوډي او زړه بم ګډوډي لدا سي ورځ نه ډاري الله اکبر نو ای مؤمنه مسلمانه ورسس ارڅومره ملامت سوی والله ګور چې په دې 11 میاشتې کې الله په دې ګناهونو رسوا نه کړی ګوري زه یو عجیبه خبره درته وکړم د الله مهرباني موږ د الله نه ده پیژندلی والله کوم الله پیژندلی فقط وایو سي رب منم فقط وایو سي خالق منو لیکن پیژندلی مو نه ده والله سي 2 ورځې زه د تاسو مخالفت وکړم په هر ځای کې به مو د ما ټول ګناهونه یا د ما ټول هر څه به راپسې لیکي په نشروي به راپسې کوي به کبه نه کوي یو انسان چې په بل انسان ملامت سي په دې سړي پسې څه خبرې کوي بد هر قسم پسې کوي بالکل یو لسمیاسي مو که اوس رب العالمین جل وعلا دا خلق ته ښودلی سي د ما بنده په دې 11 میاشتې کې دا کړي دي دا یې کړي دي ګوره هغه عظیم رب چې د ما ته په دې هر څه باندې پرده اچولې ده الله اکبر داسې نه راته وایي چې ای بېلمازه په دې روزه کې توبه راته وباسه ای شراب خوره ای زناکاره ای غیبت کوونکې ای رضالت کوونکې ای قسم 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 دا نه راته وایي څه راته وایي یا عبادي یا ای د ما بندګانو ښه څوک دي دا بندګان دي ربه اسرفوا على انفسهم چې تجاوز یې کړی ده په ګناهونو کې تیری یې کړی ده په ګناهونو کې په خپلو ځانو یې تیری کړی په ګناهونو کې ښه ای ربه یا عباد الله اکبر والله چې 2 ورځې د دین حقیقي خبرې درته وکړم په والله که په نامو راته ووایاسته بل نوم به راباندې ږدي د دین خبرې چې درته وکړم او په واقعي معنا یې درته وکړم خو چې د تا په طبیعت نه یې برابر یا به ټیک ټاکر راته وایه یا به یوټیوبر راته وایه یا به راته وایه د لایکونو شوکي لګیا د فالورزو د بل خو د تا به خبرې په طبیعت نه یې برابرې بالکل معاف به مې نه کړي لیکن په دې ټول عمر کې چې د ګناهونه کړي دي بیا هم رب العالمین دې نه چاته ښکاره کوي
نه دي رسوا کوي نه دي ذلیله کوي الا له بعضې ګناهونو نه ما چې په بعضې ګناهونو کې الله انسان ذلیله کوي دنیا ته یې اوس څه درته وایي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم د ما هغه بندګانو چې په ګناهونو کې مو په خپلو ځانو تیری کړی د ظلم مو کړی د په خپلو ځانو لا تقنطوا من رحمة الله د ما له رحمته مه ناامیده کېږي ای ربه نو څه راسره کوې ان الله یغفر الذنوب بېشکه الله د ګناهونو بخونکی ده ای ربه ډېرې دي جمیعا الله وایي ټولې درته معاف کوم ته خو راسه ته خو د توبې تر ځایه پورې راسه ته خو د رحمت تر ځایه پورې راسه ته خو په مغفرت پسې وګرځېږه ته خو په رحمت پسې وګرځېږه ته خو د ما په رضا پسې وګرځېږه موږ د الله رحمت غواړو د الله په رحمت پسې نه ګرځېږو بشک لا الله نه مغفرت غواړو د الله په مغفرت پسې نه ګرځېږو د الله رضا غواړو په مفتو کې غواړو د الله په رضا پسې نه ګرځېږو نو ای مؤمنانو ای مسلمانانو والله چې په دنیا کې دي د جنت په دنیا کې دي د مسجد دروازه کې په خښ کې نه ښودله په جنت کې دي ولاکه کې ښودله بالکل چې په دنیا کې د مسجد دروازه په مخ بنده کړله په آخرت کې به د جنت دروازه په مخ بنده وي دا یاد وساتئ واقعیت په دنیا کې که د فسق او د فساد او د ډمتوب او د رذالت دروازه په مخ باندې خلاصه وه په جنت په ورځ د قیامت به بیا د جهنم دروازه په مخ درته خلاصوي